د سندرغاړي نادیه ګل یو غلطه ویډیو راغلی ده چې پکې ښکاري له یو سړي سره په کمره کې غلط کار کوي. دوستانو که غواړئ چې د نادیه ګل همدا ګنده ویډیو ګورئ دلته یې په همدې ویډیو کې در سره شریکوم. ویډیو تر اخره وګورئ. خو د ویډیو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. دوستانو د پښتو سندرغاړي نادیه ګل چې مخکې به ډرامې جوړولې او اوس سندرو ویلو ته راغلي چې بیا یې په سندرو ویلو کې ځان ته یو نوم پیدا کړو بلها سندرې وویلې او ډیرو مسافرو خوښې کړې. خو اوس د نادیه ګل یو خرابه ویډیو راغلی ده چې پکې ښکاري له یو سړي سره په یو کمره کې غلط کار کوي. دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې هم ښه ډیره وایرل شوې ده چې ورسره لیکل شوي دي دغه نادیه ګل ده او غلط کارونه یې شروع کړي دي. په دغه ویډیو کې ښکاري چې په کمره کې شراب هم پراته دي او دغه سړی چې له نادیه ګل سره غلط کار کوي د دغه بدکاري ویډیو هم جوړوي. دوستانو نادیه ګل د دې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي. نو ملګرو که موږ وګورو چې دغه اداکارانې او سندرغاړي په څه طریقه پیسې پیدا کوي نو داسې معلومیږي چې نادیه ګل هم همدا کارونه کوي او په دغه غلطو طریقو پیسې پیدا کوي. ځکه چې د دې باره کې د نادیه ګل خور نیلم ګل ویلي وو چې زه به خپل خاوند چلولم او پیسې به یې راباندې ګټلې. نو نادیه ګل هم د نیلم ګل په لیور واده ده نو هغه هم همدغه غلط کارونه کوي. نو د همدغه غلط کارونو لپاره یې دوبۍ او نورو ملکونو ته بیایي او هلته ورباندې پیسې ګټي. خو د نادیه ګل همدغه ویډیو چې له دغه سړي سره په کمره کې غلط کارونه کوي او بیا دغه سړي له نادیه ګل څخه غلطه ویډیو هم جوړه کړې ده. د دغه ویډیو باره کې نادیه ګل اوسه پورې څه نه دي ویلي چې دا زما ویډیو ده او که د بل چا. دوستانو دا و د نادیه ګل د ویډیو باره کې معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. تاسو د نادیه ګل د دې ویډیو باره کې څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. تر بل ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.